سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې بس تاسو د یو تصویر ایډیټ کولو لپاره یو بهترین اپلیکیشن درخیم که تاسو سره هر څومره خراب تصویر په هر څومره خراب موبایل باندې تاسو ایستلی او هغه تصویر تاسو سره خراب وي کوالټي خراب یعنی په انځور په ښه شکل سره نه ښکاره کیږي. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته یو داسې اپلیکیشن ښیم چې بالکل تاسو په یو کلیک سره کولی شئ چې خراب انځور په ډیر ښه شکل سره ایډیټ کړئ او ډیر صفا یې ایډیټ کړئ. نو تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان ټیکنیکل د سره سبسکرایب کړئ. بل یو مهم او ضروري یادونه تاسو زما ټلګرام چینل لازمي در سره جوین کړئ ځکه په ټلګرام چینل کې زه هر وخت تاسو ته اپډیټ معلومات درکوم. بل د کریپټو کرنسي او د آنلاین پیسو ګټلو بهترینه پروجیکټونه تاسو سره زه په خپل ټلګرام چینل کې شیر کوم. زما د ټلګرام چینل د جوین کېدو لپاره به تاسو زما هم د یوټیوب چینل ته راشئ. یوټیوب چینل چې کله تاسو راغلی دغه مور برخه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې برخه باندې تاسو ورته کلیک واخلئ دلته به تاسو سره دغه برخه راوړي. دلته به تاسو راشئ ګوره ټلګرام چینل را بشئ په دې لینک باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ نو ډایرکټ به تاسو سره زما ټلګرام چینل راشي. زما ټلګرام چینل در سره لازمي جوین کړئ. ښه راځو چې دغه اپلیکیشن تاسو ته معرفي کړم چې په دې اپلیکیشن کې موږ تاسو څنګه کولی شو یو خراب انځور په ډیر ښه شکل سره ایډیټ کړو. تاسو به تر ټولو لومړی راشئ پلی سټور ته. پلی سټور به تاسو راخلاص کړئ. د پلی سټور په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ دغه برخې ته به راشئ سرچ برخې ته. چې کله تاسو سرچ برخې ته په دې سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ بلور بوسټر سید دغه به تاسو ورته ولیکئ. چې کله تاسو دا ورته ولیکل نو دغه اپلیکیشن به تاسو سره په دغه شکل راوړي. سید دغه اپلیکیشن کوم دی ای آی پوټو داینه دغه بلو بوسټر په نامه کوم اپلیکیشن چې دا به تاسو لزان سره انسټال کړئ. سید اپلیکیشن به تاسو راخلاص کړئ. زه راځم د اپلیکیشن راخلاصوم. سید راځي د طریقه درته ښیم چې په دې کې موږ تاسو څنګه انځور ایډیټ کولی شو. چې کله په اپلیکیشن باندې کلیک واخیست دلته به تاسو راشئ په کنټینیو برخه باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. سید چې کله په کنټینیو برخه باندې دلته تور پرده راځي دینه به بیرته تاسو شاته بیک وکړئ. سید شاته به بیک وکړئ. چې کله شاته بیک وکړو چې دوباره بیرته وراشئ نو دغه اپلیکیشن به بالکل موږ تاسو ته راخلاص شي. سید اپلیکیشن موږ تاسو ته په دغه شکل سره راخلاص شو. اوس په دې کې موږ مطلب هر ډول انځور چې تاسو زړه غواړي تاسو کولی شئ په دې کې په ډیر ښه شکل سره خپل انځورونه چیک کړئ خپل انځورونه ایډیټ کړئ. ګوره دې کې مختلف ډوله انځورونه تاسو ایډیټ کولی شئ. دا ټول ګوره که انځور دغسې بلر وي کولی شئ ایډیټ یې کړئ. که هر ډول ګوره دا ګوره که دغسې بلر وي کولی شئ. ډېر یو بهترینه اپلیکیشن دی داسې چې هر ډول تاسو غواړئ په دې کې تاسو انځورونه ایډیټ کولی شئ. زه راځم دغه یو انځور په دې کې ایډیټ کوم. سره انځور خراب وي نو تاسو به تر ټولو راشئ دغه په دې برخه باندې به کلیک واخلئ دا کوم انځور چې راځو په دې کې یو انځور ایډیټ کوو. راځو په دې باندې کلیک وکړو. چې کله مو کلیک وکړو دلته موږ تاسو سره خپل هغه په ګیلري کې چې موږ تاسو سره کوم تصویران دي هغه موږ تاسو سره راوړي. زه راځم په دې کې یو داسې انځور زه انتخابوم چې هغه ډیر خراب انځور او زه غواړم هغه ایډیټ کړم. سید دا زما انځور دی مطلب زه غواړم دا ایډیټ کړم. دا انځور یو څه خرابه دی نو زه راځم دغه انځور دې باندې ما کلیک وکړ. کله چې ما سره دا انځور راغی نو دلته به تاسو راشئ د نور شیانو سره به تاسو کار نه لرئ. پروسیډ پوټو پری په دې باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. سیده چې کله په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو لږ انتظار وکړئ. دلته چې کله تاسو دلته کلیک کوئ اعلانات تاسو شو کېږي. اعلان ستاسو په دې ویډیو را درومي کوم ایډز یا اعلان چې را درومي د دې سکیپ کولو لپاره به تاسو راشئ دغه ضرب نشانه باندې به ورته کلیک واخلئ. دا به دې ځای نه دغسې لرې کړئ. دا بره کونج کې ضرب نشانه چې راځي په دې باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو دا لرې کړو ګوره زموږ انځور یې موږ ته ایډیټ کړه. صحیح ده ګوره د دې ځای نه موږ تاسو کولی شو د انځور ګوره دغه برخې نه دغه برخه چې موږ دلته راوړو ګوره دا همغه بغیر ایډیټ انځور دی. صحیح ده دا به دلې راوړو. ګوره زموږ انځور یې څومره صفا کړو. ګوره اوس په دې برخه کې د بره ځایونو کې چې تاسو ته ښکاره کېږي د هر یو نفر هغه انځور یې بیل هم راخیستی دی که نه هغه تاسو ایډیټ کولی شئ. ګوره اوس دا مطلب یوازې ساده ایډیټ دی. زه راځم دغه بره په دې انځور باندې کلیک اخلم. صحیح ده په دې باندې اوس چې کلیک واخلم ګوره دا اوس څومره ګډوډ انځور دی. صحیح شو. زه راځم دغه دلته وړم ګوره زما انځور یې څومره صفا کړ. راځم دغه بل انځور ګوره دا اوس همداسې څومره خړ دی. ګوره زه بیرته دا وړم ګوره څومره صفا شو. راځم دغه بل انځور ګوره په همداسې څومره مطلب خړ دی که نه. راځم ګوره دا انځور څومره صفا شو په یو کلیک سره. اوس راځم د عمومي انځور ګوره دومره هغه دی. ګوره چې بیرته دلې راوړم څومره په ښه شکل سره ماته زما انځور ایډیټ کړو. نو په دې کې تاسو کولی شئ په بهترین شکل سره خپل انځور که هر څومره هم خراب انځور تاسو کولی شئ په ډېر ښه شکل سره په دې کې تاسو ایډیټ کړئ. د هغې نه بعد راشئ په دې سیو بټن باندې ورته کلیک واخلئ. چې کله په سیو بټن باندې کلیک وایستل دغه انځور تاسو سره ستاسو په ګیلري کې ثبت کېږي. صحیح ده.